سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه نوې جملې جوړوم د عبد باقي صاحب په غوښتنې سره. دوستانو پوښتنه یې کړې ده، وایي څنګه چاته وایو چې زه ستاسو د زحمت څخه مننه کوم یا د تکلیف لپاره بخښنه کوه. د تکلیف لپاره بخښنه کوه او زه ستاسو د زحمت څخه مننه کوم. په دوه طریقو ویل کېږي. اول تاسو ته وایم چې څنګه وایو، زه ستاسو د زحمت څخه مننه کوم داسې وایو: Ich bedanke für deine Mühe. Ich bedanke für deine Mühe. Ich bedanke für deine Mühe. یعنی زه ستاسو د زحمت څخه مننه کوم. بله جمله کې موږ وایو چې د تکلیف لپاره بخښنه کوه. د تکلیف لپاره بخښنه کوه، موږ سره څوک تکلیف وباسي موږ ورته وایو چې بخښنه کوه. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.